ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتؤاديهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعي له سائر الجسد في السهر والحمى. صدق الله مولانا العظيم متفق عليه. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو د الله تعالی ځنې ډېر زیات خوښي و چې د یوې هفتې نه تر بلې هفتې پورې ژوندي وساتلو او بیا په ټولو زنده سرو کې مونږ او تاسو ته د دې توفیق راکړه چې د دنیا مانده ته راشو او د خدای په یاد کې وو. انسانان همیش یو ځای او بل ځای په یو نوم او په بل نوم باندې منسجم کیږي او یو ځای کیږي او ټولنې جوړي او نظم او ترتیب یا د بنده د لاس قوانین او یا په خپله باندې کوم قوانین جوړي ځان ته نظمونه جوړي یا د جغرافیې په لحاظ باندې او یا د خپل سیاسي پارټۍ او سیاسي هدفونو په خاطر باندې او یا د نورو شخصي غرضونو دپاره خلک ځان سره یو ځای کوي یا د قوم او قومولۍ او د ملت او ملتدارۍ په نامه باندې یو ځای کیږي. اما کوم یو نسخه چې الله جل جلاله بندګانو ته ورکړې ده، دین بهترین ځای د نظم او بهترینه ضابطه په ژوند کې ده، ځکه چې نه جغرافیه غواړي او نه سرحدات غواړي، نه سیاست غواړي او نه قومیت غواړي، نه ملیت غواړي او نه ملګرتیا غواړي، بلکې هر څوک د دین په نامه باندې یو ځای کیږي او الله جل جلاله د ټولو ادیانو نه بهتر دین د اسلام دین پیدا کړی او د مسلمانانو سره یې داسې ویلي دي چې په هر ځای کې به تا سره دین وي. شخصي ژوند کې به در سره وي، په کور کې به در سره وي، په بازار کې به در سره وي، په دفتر کې به در سره وي، په سفر او په حضر دواړو کې به در سره دین وي او په ټولو معاملات او سیاست او حکومت او حکومتدارۍ کې او کورنۍ ژوند کې او تدبیري منزل کې او نکاح او طلاق او بیع او شراء کې اجاره کې او په هر یو اموراتو د ژوند کې به در سره دین وي او په دې باندې به جمع کیږئ او هیڅ وخت به د دې نه جدا کیږئ. نو دا یوه منظمه قاعده ده او د دې قاعدې لاندې باید په دین کې همدغسې انسان منظم شي، نه دا چې د شخصي پارټیو سره، نه دا چې د رسمیاتو او یا د سیاستونو په لحاظ او یا د خپلو غرضونو او شخصي هدفونو په لحاظ باندې او یا د غونډو او شوراګانو په لحاظ باندې سړی یو ځای شي، تکافو نه کوي، انسان ته خلات یې نه ډکېږي او خلا به لري او غلطي به لري او بالاخره په یو داسې ترتیب باندې به وي چې نن به وي او سبا به نه وي، د اختلافونو د بې اتفاقۍ او د تفرقې منبع به وي او په دین کې دا شی نشته. نو ځکه الله جل جلاله داسې فرمایي په قرآن عظیم شان سوره آل عمران کې یو 4مه سپاره کې: وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات الله. تاسو ولې کافران کېږئ او څنګه کافران کېږئ
ولی کافر انتم تتلا علیکم آیات الله پتاسو کې آیاتونه د قرآن لوستل کېږي وفیکم رسوله او پتاسو کې رسول موجود دی د رسول موجودیت ستاسو دپاره داسې دی چې ستاسو ټوله رهبري هغه کولی شي او تاسو کې کتاب الله یعنی آیاتونه موجود دي تاسو نور چیز ته ضرورت نه لرئ تاسو بت ته ضرورت نه لرئ تاسو شمس او قمر ته ضرورت نه لرئ تاسو د دنیا لیډرانو او رهبرانو ته ضرورت نه لرئ وانتم تتلا فیکم آیات الله وفیکم رسوله او تاسو کې رسول موجود دی وکیف تکفرون انتم تتلا علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم الله دا په ډیر اطمینان سره او په ډیر پراخه منطق سره وایي که چا د الله تعالی باندې ورسره یوځای شو د دین باندې منګولې ولګولې او الله جل جلاله دین خپل که من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم نو دی به لارې سمې ته برابر شي لاره سمه څه معنی یو مستر یو خطکش یو قانون یو ضابطه یو داسې څه چې په هغې لاره باندې روانې کړم هم کوږوالی نه لري کله هم تکلیف نه لري همیش دپاره انجام و آغاز معلوم وي ستا ټول شعورات معلوم وي د هغې نه انحراف ګناه ده بې مستقیما به پرې روان او خپل ژوند به فقط هدیه الی صراط مستقیم نو په خپله به د هدایت کې دین بیا فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړي تقوا وکئ حق تقاته حق تقاته یعنی تقوا کې تقوا وکئ د تقوا سره تقوا وکئ څنګه تقوا یو خدا تقوا وي چې تاسو وایئ زه متقیم او یو حق تقاته د رښتیاو تقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمین او ممړه کېږئ تر څو چې تاسو د اسلام په دین باندې اوسېږئ که د اسلام په دین باندې وایئ او مړه شوئ نو بیا کوم تکلیف نشته یې درته ولې چې ستاسو تقوا وکړه د الله تعالی باندې دین باندې منګولې ولګولې برابر شوئ بیا نو ستاسو مرګ د یو مسلمان مرګ دی بیا به تاسو مړه کېږئ او آخر دنیا هم ښایسته او د دین په باره کې ډېر هر څه وکړه او آخرت به هم ښایسته وي نو بیا وروسته فرمایي په بل آیات شریف کې دریم آیات کې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا تاسو همیش دپاره نږدې شئ یو تر بله